ژوندون صاحب ته خواست کوم که یو دوه خبرې کوي. عبدالله صاحب ژوندون صاحب. السلام علیکم. اجاز خټک سلامونه او مبارکي درته وړاندې کوم. ډېر خوشحاله یم چې له تاسو سره یم او ډېره زیاته مننه کوم د دې غونډې له ترتیب کوونکو څخه چې موږ ته دومره اعزاز راکړو چې د مېلمستون په چوکۍ کې له اجاز صاحب سره تقریبا 4 کلونو راهیسې اشنا یم. همیشه په داسې محفلونو کې ورسره کتلي چېرته چې د علم، چېرته چې د پوهې د پرمختګ خبرې کېږي، د پښتونولۍ خبرې کېږي. نو رښتیا هم له همدې څخه معلومېږي چې اجاز خټک صاحب خپل عمر بې ځایه نه دی تېر کړی. په مسافریو کې د خپلې ژبې لپاره کار کړی، هلې ځلې یې کړي دي او دا د خپلو هلې ځلو له برکته نن موږ تاسې پښتنو ته یې ونازوو، غونډه مو ورته جوړه کړه. نو ډېر زیات خوشحاله یم چې نن له تاسو سره یم، له اجاز خټک صاحب سره یم. یو ځل بیا مبارکي ورته وایم او بس همدومره خبرې وې. مهرباني نشته راسره ذهن کې دوست د منتصر وګورئ نو بس څه راوړي منتصر د غزل وایي منتصر د غزل وایي نو نظار